کابل ښاروالۍ اعلان کړی چې د ښار د پراختیايي پلانونو د اغیزمن تطبیق په موخه د پلازمېنې اړوند د 6 ښارګوټو ځمکې رسما د کابل ښاروالۍ ملکیت ته انتقال شوي دي. د ښاروالۍ د چارواکو په وینا دغه اقدام د ښاري نظم د ټینګښت، د ناقانونه ودانیو د مخنیوي او د راتلونکو پرمختیايي پروژو د عملي کېدو لپاره مهم بلل کیږي. د معلوماتو له مخې په سپارل شوو سیمو کې د 21مې ناحیې اړوند د سناتور جنت ګل خان ښارګوټی، د 14مې ناحیې د سردار محمد داود خان ښارګوټی، د 8مې ناحیې د میرویس ښارګوټی، د بګرامي ولسوالۍ د دولتزي ښارګوټی او د 22مې ناحیې د علاودین او حبیب الله ازازي ښارګوټی شامل دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو ویلي چې د دغو ځمکو د انتقال لپاره د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او کابل ښاروالۍ ترمنځ ځانګړی پروتوکول لاسلیک شوی دی. دوی په خبره له دې وروسته به یادې ځمکې د کابل ښاروالۍ د رسمي ملکیت په توګه ثبت او د ښاري پراختیايي پروګرامونو لپاره به وکارول شي. شما خبر دارین که کمیسیون جلوگیری از رسم و محکمه اختصاصی شهرک‌هایی که در شهر کابل هست را بررسی و تصفیه میکنه و 6 شهرک که تصفیه شده اینا از طریق اداره محترم اراضی زمینی که دولتی است و زمین اماراتیت به شهرواری کابل انتقال شده و شهرواری کابل مطابق اصول و پلان‌هایی که داره و اصولی که در قانون وجود داره اجرات خود را انشاءالله انجام خواهد داد. این 6 شهرک میرویس هست، شهرک جنت گل هست، در کنار شهرک علاودین خیل هست، شهرک زازی هست، شهرک دولتزی و در کل 6 شهرک را به شهرواری کابل زمین‌های دولتیش انتقال داده تا بعد از اجرات بعدی شهرواری کابل کار خود را آغاز. د اقتصادي چارو شنونکي وایي کابل د چټک نفوس زیاتوالي او بې پلاني ودانیزې پراختیا له جدي ستونزو سره مخ دی او د ځمکو منظم مدیریت کولی شي د ښاري خدماتو د ښه والي، د سړکونو جوړېدو، شنو سیمو پراختیا او د عامه تاسیساتو د رامنځته کېدو لپاره اغېزمن تمام شي. دوی ټینګار کوي چې که ښاروالۍ وکولی شي یادې سیمې د معیاري ښاري نقشو او اصولو له مخې تنظیم کړي، نو دا به نه یوازې د کابل ښاري بڼه بدله کړي بلکې د اوسیدونکو لپاره به د ژوند اسانتیاوې هم زیاتې کړي. این تصمیم امارات اسلامی افغانستان به خاطر ایجاد شهرک‌ها در حومه شهر من فکر میکنم یک اقدام خیلی نیک خود باشه و این میتونه مسئولیت خیلی بلند اقتصادی داشته باشه. از یک طرف به مردم زمینه کار و اشتغال ایجاد میشه و از سوی دیگه شما میفهمید که هر قدر که سکتورهای ساختمانی رشد بکنه به اون پیمانه صنایع دیگه هم به خود حرکت میده، چون زمانی که یک شهرک ساخته میشه و یک بلند منزل ساخته میشه در اونجا نه تنهایی که به مردم سرپناه ایجاد میشه بلکه بخشای دیگه هم در حرکت میره. بل لور ته یو شمېر اوسیدونکي هیله څرګندوي چې د دغو ځمکو له انتقال وروسته به په یادو سیمو کې د سړکونو، اوبو رسولو شبکو، د کانالیزاسیون او نورو بنسټیزو خدمتونو چارې هم ګړندۍ سي. دوی وايي کابل د منظمې ښاري پراختیا ته جدي اړتیا لري او اړوند ادارې باید د عملي اقداماتو ترڅنګ د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. نو دا ډېر د پام وړ اقدام دی. اول که موږ پاملرنه وکړو په کابل کې میلیونونه خلک اوسېږي، خصوصا د امارت په راتګ سره ګڼه ګوڼه نوره هم زیاته سوې ده. نو په کابل کې د سړکونو پراختیا او د منظمو ښارګوټو جوړښت دا ډېر د پام وړ اقدام ده. د دې سره به ښاري منظمتیا نوره به هم منظمه سي، د ترافیکي پیښې به هم کمې سي. انشاءالله ګڼه ګوڼه مثال چې دا شیان جوړېږي نو دوی ته چې کوم ځمکه ورکول شوې ده دوی کې چې نور همکاري وکړي، دا کار وکړي، دا د بازار ګڼه ګوڼه مشکلات انشاءالله حل به سي. ټول دي که د ګاډي مشکلات دي که انسانان بس مسلمانان ګرځي نو پراخ دغه کې به ګرځي فضا کې حضرت دیگه. این 6 شهرکی که وزارت زراعت به شهرواری داده انشالله دیگه شهرواری سری از کار میکنه که به خاطر به نفع مردم میره تمام کنه، یا شهرک جور میکنه یا از این سرکا جور میکنه یا به اون شهرکا مسجدا میندازه دیگه. بسیار خوب است، ما از شهرواری خیلی راضی هستیم. یک جهان تشکر از ښاروالۍ ما. د کابل ښاروالۍ له لوري د 6 ښارګوټو د ځمکو ترلاسه کول داسې مهال ترسره کیږي چې پلازمینه د نفوس د زیاتوالي، بې نظمي ودانیزې پراختیا او د ښاري خدمتونو د کمښت له ننګونو سره مخ ده. تمه کیږي چې د دغو سیمو منظم مدیریت به د کابل د ښاري پراختیا په بهیر کې نوی فصل پرانیزي.